بسم الله الحمدلله. دا ورور تپوس کړی دی چې په مسجد کې خوب کول څه حکم دی. ګوره په مسجد کې خوب کول دا دغه سړي دپاره چې مسافر دی یا داسې یو سړی دی چې د هغې کور نشته دی، نو که هغه پکې لږ ارام وکړي چې راحت واخلي او بیا لاړ شي، نو دی کې څه حرج نشته دی. خو په مسجد کې دیره کېدل، بیا د هغې نه لکه د بیټک جوړول، بعضې خلکو د مسجد نه بیټک جوړ کړی نو پکې پراته وي، نو دا ښه خبره نه ده. ځکه په دې مسجد کې د الله عبادت پکار دی، د عبادت ځای دی مسجد، دا د خوبونو او د راحتونو ځای نه دی او نه پکې د فضول خبرو کولو ځای دی. بعضې خلک پکې خبرې هم کوي او هغه نه وي پکار په مسجد کې چې داسې قسم خبرې وشي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. یو سړی دی، یو مسافر دی چې هغه ستړی شوی دی، ځای نشته دی، نو په مسجد کې آرام کولی شي، بیا په دې کې څه حرج نشته دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د هغه نه هم دا تپوس شوی، هغه مجموع الفتاوی کې وایي اما اتخاذه مقیلا و مبیتا فینهون عنه. علما د دې نه منع کوي چې مسجد نه سړی د خوب ځای جوړ کړي او هلته پکې قیلوله کوي، وده کېږي پکې او د شپې ځای ته جوړ کړي، نو علماو د دې نه منع کړې ده. هذا والله اعلم.